بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر بخونکی مهربانه دی. دا درته چا ویل چې بېغمه یم، دا درته چا ویل چې بېغمه یم، زه خو اوس هم لا ستا په تمه یم. ګرانو کتونکو، عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ. دا هیله لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده، عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ ژبې شاعرانو نه نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي. نو موږ په دغه سلسله کې راغلي یو. نن طارق مشال صاحب خوا ته چې دا هغه نه به شعرونه ریکارډ کوو، خبرې ورسره هم کوو. نو خپل پروګرام کې ورته هرکلی وم او ډېره مننه کوم چې موږ له وخت راکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو عبدالله ستا یو جهان مننه. او بیا راسره غټه خبره دا ده چې بغزمین کاکاجي راغلی دی، زموږ د کام کلم مشر دی، ډېر ښه شاعر دی. د هغه یو جهان مننه کوم، دلته راغلل، موږ د دونه قدر راکړو. نو زما لپاره خوشحالۍ خبره ده. او څومره هم د ستاسو د پیج، ستاسو چینل څومره مینوال دي، د هغوی ته سلامونه، احترامات او دعا به ورته کوو چې الله دې خوشحاله لري. ډېره مهرباني. ډېره مننه جي. لنډه پیژنګلو کوي مینوالو سره. ډېره مننه. پیژنګلو خو دا دی چې محمد طارق مې نوم دی، د ګوهاټي سیرای سره تعلق لرم او خپل نوم محمد طارق دی او ادبي نوم دا دی چې طارق مشال باندې، او زیاتره ملګري به مشال باندې چې څومره نږدې ملګري دي. اجي او نو بس دغه د ګوهاټي سیرای کې اوسېږو. شاعري کله نه شروع کړې ده؟ شاعري خو یاره دا به ته چې اول خو زیاتره زموږ چې کوم زما اول نه زیاتره میوزیک سره ډېر زیات مینه وه. او دا داسې د 2008-9 زه چې لکه په نهم لسم کې سکول وخت چې کالج وخت سکول وخت کې چې خو دغه وخت کې به هم زیاتره به راته خیر لکه څنګه اوس ډېر ملګرو ته را پردي شعرونه یاد دي، نو ما ته به هغه وخت هم ډېر پردي شعرونه یاد وو. خو خپل به مې داسې کول چې هغه داسې و چې لکه مطلب د ویلو نه و، یا داسې دوره ښه نه و په هغه د شعر چې کوم چوکاټ حساب دی یا د وزن بحر قافیه ردیف، نو هغه غلطیانې پکې هم ډوبې به. نو د هغې د وجې لکه چاته داسې ویلی نه شو، نه هغه وخت دوره هغه دغه کولی شو، اظهار خپل کولی شو. خو بهرحال بیا هم تقریبا په 2010 کې ما چې کوم خپل لومبی کلام چې کوم تصور مانیروال صاحب زما د کام کلم سابقه صدر هم دی او استاد د نغی سره زما ملاقات وشو، د هغې نه دا سلسله روانه شه. او کوم شاعر ډېر زیات خوښوئ او اورئ یې؟ یاره دا ګران سوال داسې دی چې زما په خیال خو دا خو نی پکار چې خاص یو سپیسیفیک کس چې وایي چې لکه دا شاعر. بهرحال چې څومره هم نن سبا خو ماشاءالله څومره ملګري دي، مشران دي، خاص کر د هغوی شعر خو تر کمال حده پورې دی. خو بهرحال زما خپل ځاني یو نظریه دا ده، کولې نه په دې نوو هلکانو کې هم څوک ښه شعر لیکي، که زما همزولي دي، زما نه کشران دي یا زما نه مشران دي، نو مشران خو لري چې کوم نومونه دي هغوی خو اتلان دي، هغه خو ټوله دنیا پېژني، خوښوي هغه خو که څوک نه هم وایي نو حمزه بابا او غني خانایي به خامخا یادوي. خو لکه زه به دا ووایم چې څوک هم ښه شعر لیکي، پښتو ادب ته فایده وي، زموږ ثقافت ته، زموږ کلچر ته، یا داسې مثبت پیغام وي پکې، نو د پښتون ولس زموږ د دې دردېدلي کام دپاره پکې لږ ډېر هغه سوچ وي، نو زما هغه شاعر خوښ دی، هغه شعر مې خوښ دی چې څوک هم وي، د کوم ځای سره هم تعلق لري، زما هغه سره مینه بلکل هغه مې خوښ دی. ډېره مننه جي. مینوال کتونکي ګوري نو یو کلام شریک کړه. ډېره مننه به نو کلام غوښتنه دې وکړه، او دا خو ډېر زوړ دی، نو اکثر خو ما ته خپل دا نوي چې کومې یاد دي، خو دا زوړ دی، ډېر راته داسې لږ غلطي به کېده، نو ځکه مې راوړو چې ورته ووایم چې یو څو شعر دي چې بغیر د ګلو وي بهار نیمګړی، بغیر د ګلو وي بهار نیمګړی، ژوند دې تېرېږي بې له یار نیمګړی، بغیر د ګلو وي بهار نیمګړی، ژوند دې تېرېږي بې له یار نیمګړی، او مرګی دې نه راځي مزدور د جانان، مرګی دې نه راځي مزدور د جانان، پروت به وي خدایه ورته کار نیمګړی، مرګی دې نه راځي مزدور د جانان، پروت به وي خدایه ورته کار نیمګړی. او زړه کې د چا د یاد مزار جوړ شوی، زړه کې د چا د یاد مزار جوړ شوی، او بې د مشاله وي مزار نیمګړی. او کلام به راته ووایم چې زما قسمته ستا خوښه ده، نو
زمین صاحب زما قسمته ستا خوښه ده نو هی مصیبته ستا خوښه ده نو او په ژړا جاړم غلی روان یم په ژړا جاړم غلی روان یم ستا د محلته ستا خوښه ده نو په ژړا جاړم غلی روان یم ستا د محلته ستا خوښه ده نو او رور دې دښمن کړو خپل سکه ورور ته رور دې دښمن کړو خپل سکه ورور ته مال او دولته ستا خوښه ده نو او حسن نیلام شو په ډک بازار کې حسن نیلام شو په ډک بازار کې یا ضرورته ستا خوښه ده نو مننه حسن نیلام شو په ډک بازار کې یا ضرورته ستا خوښه ده نو ډېر ارمانونه زما په زړه دي ډېر ارمانونه زما په زړه دي او مړه غربته ستا خوښه ده نو او د پښتنو قاتل به هم وي پکې د پښتنو قاتل به هم وي پکې یره جنته ستا خوښه ده نو مننه د پښتنو قاتل به هم وي پکې یره جنته ستا خوښه ده نو او یو کاروم نه کړي او مسلمانه یو کاروم نه کړي یا مسلمانه بې له رشوته ستا خوښه ده نو یو کاروم نه کړي و مسلمانه بې له رشوته ستا خوښه ده نو او په هر حال کې مشال مکتر جی چې په هر حال کې مشال شکر کوي په هر حال کې مشال شکر کوي رب العزته ستا خوښه ده نو او زما قسمته ستا خوښه ده نو ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو طارق مشال صاحب شعرونه واورېد امید ده چې تاسو به خوښ شي او ډېر خوندونه به ترې اخیستي طارق مشال صاحب نیوالو سره یو بل کلام شریک کړو نو ډېره مننه ډېره مننه ولې نه به تاسو چې راغلي نو ستاسو راتګ ګران دی او مینوال دي نو یو څو شعر دي چې زما کیسه د چا نه پټه نه ده زما کیسه د چا نه پټه نه ده کومه نشه د چا نه پټه نه ده زما کیسه د چا نه پټه نه ده کومه نشه د چا نه پټه نه ده او د یارانې نه معلم خبر شو د یارانې نه معلم خبر شو اوس خو راځه د چا نه پټه نه ده د یارانې نه معلم خبر شو اوس خو راځه د چا نه پټه نه ده اوس انسان وینه ښکاره څکلی شي اوس د انسان وینه ښکاره څکلی شي اوس مې کده د چا نه پټه نه ده او د زړه کعبه دې ورانه کړې د یار د زړه کعبه دې ورانه کړې د یار د خدای کعبه د چا نه پټه نه ده او د لنډ بار کلام دی چې مه کوه نخرې وایه مه کوه نخرې وایه او وایه څه دې وی وایه حسن د یوسف منم عشق د زلیخې وایه حسن د یوسف منم عشق د زلیخې وایه او زمین سے بچا سره مه کوه بچا سره مه کوه او هر چاته د ښې وایه بچا سره مه کوه هر چاته د ښې وایه او زه ترې نه خوند اخلمه ته راته ټپې وایه زه ترې نه خوند اخلمه ته راته ټپې وایه او په ما مین یې تو په ما مین یې تو سم راته په خولې وایه او جام ترې نه لوګې ساقي جام ترې نه لوګې ساقي شونډې د یار سرې وایه او مینې نه منکر سړی مینې نه منکر سړی کوږ له عقیدې وایه مینې نه منکر سړی کوږ له عقیدې وایه او حال که یار ته وایي څوک حال که یار ته وایي څوک دی زرې زرې وایه او تا مشاله څه ویل تا مشاله څه ویل شوم درته نږدې وایه تا مشاله څه ویل شوم درته نږدې وایه مه کوه نخرې وایه وایه څه دې وی وایه ډېره مهرباني یو جان مننه ګرانو کتونکو تاسو طارق مشال صاحب شعرونه واورئ امید ده چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي خپل پروګرام ختمومه باغزمین مانیروال صاحب د مایک ورکوم چې هغه په خپل یو دوه شعرونو پروګرام ختم کړي ښه جي دا خو سمات ګروپ شعرونه دي دا طارق مشاله انو دی باندې موږ د خپل پروګرام زه خو داسې شاعر نه یم غلطه یې پکې که نه جنګ شراته جوړ د یو وړې خبرې نه جنګ شراته جوړ د یو وړې خبرې نه بیا یار مې ورتازه که د زړې خبرې نه
نو ما مینه را سره نه کړې خبرې خو خوږې کوه ما که مینه را سره نه کړې خبرې خو خوږې کوه نو ریس په دنیا نشته د خوږې خبرې نه او زمونږ روغه په خپله قدرتي خو نه کېدله زمونږ روغه په خپله قدرتي خو نه کېدله په منځ کې که زما او ستا کېدې خبرې نه او په موږ به څو خبر نه و دلبره په خپل چم کې په موږ به څو خبر نه و دلبره په خپل چم کې که زما او ستا د خولې نه دوړېدې خبرې نه او نن داسې راته ووایي باغ د مینه سر به وخورې نن داسې راته ووایي باغ د مینه سر به وخورې د مینې د الفت چې ته پرېږدې خبرې نه نو طارق مشال ډېره شکریا ادا کوو چې موږ له یې وخت راکړو او ډېره مننه یې کوو او بس موږ دلته کې دا خپل پروګرام په دې ځای ختمو چې کوم ځای یې ښاد او آباد اوسئ خوشحاله اوسئ اسلام علیکم